السلام علیکم، زما نوم آصف خان دی د پښتو ډاټ ټي وي سره. امید دی چې تاسو ټول به صحت کې ښه وي او ستاسو ټولو تاثراتونه به هم ښه وي. زموږ چې کوم نن پیلنی خبر دی هغه دا دی چې یو اصرار شروع شوی دی د صحافیانو د مرګ د پاسه چې کوم په افغانستان کې ورځ د بعد ورځ مړه کیږي لګیا دي. د اریانا نیوز ایجنسی چې کوم دی یو نیوز ریپرزینټیټیو د نومو فردین امین دا چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې په یو ټیک کې په حق ورسېدلو چې کوم د کابل په علاقې کې شوی و. د کابل چې کوم پولیس دی هغه دا خبره کنفرم کړله چې دا په یو حملې کې مړ شوی دی، خو فلحال چې کوم دا حمله ده د دوی چې کوم ډیټیلز دي ایله چاته نشته پته. د دې نه علاوه یو بل نیوز ریپورټره چې کوم انعکاس ریډیو کې به کار کولو د هغه نوم و ملالۍ میوند. دا چې کوم دی دا د جمعرات په ورځ باندې په جلال آباد کې د خپل ډریور سره په یو اټیک کې مړه شوی وه چې کله یو سړي په دوی باندې ډزې وکړلې. دوی نه علاوه چې کوم دی یو 13 میاشتې یو صحافي چې کوم په نیوز ریډیو کې کار کولو د الیاس داود چې کوم دی په یو آی ای ډي بلاست کې په حق رسېدلی و چې کوم په هلمند علاقې کې شوی و. زمونږ چې کوم دویم خبر دی هغه دا دی چې کوم وروسته هغه د یو فکر اظهار وکړلو د دوی خبر پاسه چې کوم د صحارا ډیزرټ لوکیشن دی چې هغه یو علاقه په خپله په یونایټډ نیشنز کې تسلیم کی او کنه. ماسکو چې کوم دی دا خبره باندې یو دا فکر اظهار کړلو چې دا چې کوم دی انټرنیشنل چې څونه قانون دی د هغه د پاسه باندې به یو وایلیشن ایم. د امریکې چې کوم صدر دی ډونالډ ټرمپ دا وویلې چې موروکو چې کوم بادشاه دی محمد 6 هغه د اسرائیل سره خپل چې څونه ټایز دي هغه خپل مسترد کړل او ویلې چې کوم موروکو دی هغه اسرائیل یو ملک تسلیم کړلو. د موروکو چې کوم بادشاه دی محمد 6 هغه دا ویل چې کله کوم پورې موږ اسرائیل اکسپټ نکو نو هغه نه بعد چې کوم فلسطین او اسرائیل دوانه ممالکانو مسلې دي هغه د بکلم نه ختمي کی. د دې نه علاوه چې کوم د افریقې فورن منسټر دی هغه ویلې چې دا چې کوم دی دا یو دوانه ملکانو سره ذاتی دی چې تاسو یو بل ملک تسلیم کوئ شي خو زمونږ په علاقې په پاسه تاسو دونه غټه مسله جوړه کړله. د روس په مطابق باندې چې کوم دی یو ریفرنډم به کیږي په ویسټرن صحارا کې او د چې کوم کسان دي هغه په خپله په دې ریفرنډم کې حصه اخلي او په خپله به د خپل علاقې چې کوم مستقبل دی هغه په خپله ډیسایډ کوي. زمونږ چې کوم دریم خبر دی هغه دا دی چې کوم جنوب کوریا ده هلته د یو نوې برډ فلو اقسام شروع شوی دی چې کوم په وجه باندې جنوب کوریا کې چې کوم دی د هغو حکومت یو برډ فلو سسټین کولو دپاره د هغو چې کوم اګریکلچر منسټري ده هغو یو نیشن وایډ سټیل آرډر پاس کړلو چې د کوم په مطابق باندې چې څونه لایف سټاک فیسیلیټیز او پولټري فارمونه دي هغه به چې کوم دي 48 آورز دپاره بند دي. په دې فیسیلیټیز کې چې کوم د دوی خپل سټاف ممبران دي هغه دوم پکار دي چې موجودي چې دا چې کوم نوی فلو دی دا هغه چې کوم دی کنټین کی سسټین کی ځکه چې نن سبا په دنیا کې کرونا وایرس هم پهلاو شوی دی. په دې کیسونو کې چې کوم دی فلحال د 10 مرغو چې کوم کیسز دي هغه حکومت ته مخامخ راغلي دي. زمونږ چې کوم آخرنی خبر دی د نن دپاره هغه دا دی چې په امریکې کې چې کوم دی داسې مختلف د چاینیز کمپنیانې دي او فرمز دي چې کوم باندې پابندیانې ولګېدلې په دې وجه باندې ځکه چې امریکې او د چین په درمیانځ کې چې کوم دی لږ شانتې ټینشنز او کانفلیکټس روان دي. په امریکې کې چې کوم پینټاګون دی هغو یو لیست جاري کړی دی چې کوم کې هغو یو څو چاینیز کمپنیز او فرمز چې کوم دي هغه دوی بلیک لیست کړي دي په دوی په وجه باندې چې څونه انویسټران دي د هغو لپاره مسلې جوړېږي ځکه چې هغو چې کوم په دې کمپنیز کې خپلې پیسې لګولې وې هغه دوی ګوا کړلې او فلحال چې کوم دی هغو سټاک بروکرانو لپاره مسلې جوړېږي. دا بیان ولګېدو چې کله یو څو کمپنیانې وې د امریکې چې کوم باندې په چاینا کې د چاینیز ګورنمنټ چې کوم دی هغو پابندي پرې ولګوله. فلحال همدومره خبرونه دي زموږ سره. ډیره مهرباني چې تاسو پښتو ډاټ ټي وي واورېدو. که ستاسو څه کویریز وي نو تاسو موږ ته ایمیل کولی شئ info@pahto.tv